خلک وظیفې کوي چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. نه 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 نه. مفتي شفیع صاحب رحمه الله لري سړی رالی ول حضرت ماته یو داسې وظیفه راورښیه چې زه پیغمبر علیه السلام مبارک په خوب ووینم. هغه ول څه وایې ظالمه دا دې څنګه خبره وکړه؟ زه خو چې پرېوځم دا خبره کوم چې یا الله داسې نه وي چې زه محمد رسول الله مبارک په خوب ووینم. نو ولې نو خوب خو ښه خبره ده. ول څه معلومه ده که ما ګستاخي وکړه ما بېادبي وکړه و ماتې یو داسې تورې کښېښوئ چې هغه زما تر وس وتلی بیا به زه څه کومه؟ او زه وګوره محمد رسول الله مبارک وګوره. ای وخت کې ما درته ویلي یو ځوان راغی ول مولوي صاحب ماته یو داسې وظیفه راورښیه چې زه الله په خوب ووینم. ما ورته ویل الله څه کوې چې په خوب یې وینې؟ ول نو بس ډېر خوند راکوي عادت صحیح درته. نو مال که ته الله په خوب ولیدې او بیا الله درته ویلې ته به داسې وکړې ځان به مړ کړې بیا څه چم کوې؟ ول بیا به نو راسم علما ولرم. مال که علما هم درته ویلې چې د هغه تعبیر دی د هغه خبره ده چې ته به ځان وژنې دا خپل سر به پرې کوې نو بیا ول نو څه چم وکړم مولوي صاحب؟ مال داسې وکړه ته چې ما په خوب ووینې لا ډېره غټه خبره ده وځه ژر مازې وځه داسې ګوره محمد رسول الله ما او تا ګوره په ویښه باندې د المر ته نسو کتلی په سره غرمه ما او تا المر ته کتلی سو که مې ورته وکتل بیا هغومره ټیم به زما او ستا دماغ هم کار نه کوي سترګې به هم کار نه کوي. نو محمد رسول الله خو ډېره لوړه هستي ده نو ته څه کوې؟ نو د هغه ایمان کافي دی چې موږ راوړی دی بغیر د خوبه.